ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یی په غاڼۍ کې ولاړ یم. دا د ګوړې غاڼۍ ده. په دې راپور کې را سره د ګوړې د غاڼۍ او د غاڼۍ د کارمندانو او بیلابیلو توکو په اړه واورئ. په بشپړه توګه غاڼۍ د کوټې او یا د راټول منډوګي په څیر وي چې دننه د غاڼۍ کړۍ او بهر یې انغرې جوړوي. په غاڼۍ کې شاوخوا 15 تنان کار کوي چې دوه پکې پیړماران وي، یو ته ګوړی وایي، یو جوکمار او بل ته ډانګمار وایي. هر غاڼۍ د خپل ودانۍ مخې ته د پیړ په ځای کې یو ډاګ یا درمن لري. دا صندوق دی او دې ته د غنو شربت راځي. کله چې دا ډک شي نو یو پور بللی کیږي او په یو پور کې د کارکونکو تنانو بیلابیل برخه د مزدورۍ په توګه رسی. یعنی په دې غاڼۍ کې جوکمار ماما په یو پور کې یو سیر ګوړه اخلي. په غاڼۍ کې جوکمار هغه تن بللی کیږي څوک چې په کړي پسې د بهر د غاړې پرله پسې اور بلوي. دا د غنو اډۍ ده او د غني بوټي لکه د جوارو د ټانټې، سر، تنا، پاڼې او دروزه لري. کله چې د غني پاڼې، بمبلۍ او پوستکي شنه لري شي نو ورته پاندونه وایي او دغه پاندونه د څاروو لپاره د غیا په توګه کاریږي. خو چې کله دغه پاندونه وچ شي نو بیا ورته پترۍ وایي. د غنو پرې کول په نری تبرګۍ یا د لور په مرسته کیږي او دغه غني بیا د غاڼۍ خواته د اوګو په ګیډي کې وړلې کیږي. پیړماران د غنو پیړ په ماشین کې د چقولو لپاره منډي. وړاندې به دا کار د غوایانو په مرسته کېدو. د چقېدو نه وروسته شربت په ناوګۍ کې صندوق ته لویږي او پاتو پوستکو ته پوګ وایي. پیړماران دغه پوګ په غاړۍ کې درمن ته وړي. دې ته زامبیل وایي. زامبیل د بون او دوه بازوګانو نه د کټ په څیر بڼلی شوی وي. په زامبیل کې پیړماران د درمن نه وچ پوګ د انغري غاړې ته راوړي. د انغري په غاړه کې ډانګمار وچ پوګ او پترۍ د خاخۍ په مرسته ګډه کوي او دغه د ډانګمار کار وي چې وروسته یې جوکمار شوړه کوي او په انغري کې یې ولي. دا یې انغري ته پکې د بنۍ په ځای لګولې چې ور پوکي او مړ کېدو یې نه ورکوي. د غاڼۍ دننه د پور د پخېدو په وخت ګوړي هم خپل کار ته نیغ ولاړ وي. یعنی یو پور شربت د وسپنې جوړ کړي ته واچوي او د غټي گاونې په مرسته یې لړي. دیتا چاڼ وایي. د چاڼ په مرسته د شیري د ګړوبي نه څخه زګ راټولوي او د چاڼ د خودو لپاره یې په برګه پسې د خونه نرخوخ ځوړند کړی وي. دغه خیره د غوریجانو د لختو جوړې ټوکرۍ ته راټولوي او وروسته یې ډیران ته اړوي. په بشپړه توګه یو کړی په 2 ساعته وخت کې خوټ کیږي. کله چې د شربت رنگ بدل شي او ګوړي پوه شي نو د سمسۍ په مرسته یې اترې ته د سړېدو لپاره اچوي. اتره کولالان د خاورې نه جوړوي. دې ته د اترې گاونه وایي. دا د کړي د گاونې نه وړوکې وي. په گاونه د اترې په منځ کې ګوړي ګوړه لړي. کله چې توت شیړ په اتره کې راوغورځوي نو د گاون واړه د غنو په لاس په غاڼۍ کې ولاړ وي او ګوړي یا د غاڼۍ مالک ورلګنې د اترې په چړ کې وخی. دیتا رمبې وایي. په رمبي په اتره کې څړه شوې ګوړه یو ځای ته راټولوي او د رمبي نه ګوړه د چارۍ په مرسته توږي. د دې هر څه نه وروسته د غاڼۍ ټول کارمندان د ګوړې د چکو کولو لپاره د اترې غاړې ته په کټکو یا ګدیلو کینی. د دې سره د کلي وزګار مشران هم د چکو کولو لپاره راټولیږي. د اترې په غاړه د کټوۍ په اوبو کې لاس لمدوي او د ګوړې نه چکۍ جوړوي چې وروسته یې په بوجو کې بازار ته د خرڅ لپاره لیږي او په کور دننه تورسرې د ګوړې د ښه او لوړ نرخ زیري ته په تمه وي. هغه ټپه ده چې دا شنغر د ګوړې نرخه خدای دې لږ ښه کلالی ما کوژدن کوي نه.